پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته راغی نو په اوله کې مدینې ته راغی عفوا نو په اوله کې ګوره منافقت نه و. ولې منافقت نه و؟ ځکه چې داسې خو نه دی چې مدینې ته رالو او هر څه یو راښکاره شو زور الله راښکاره کړو. نه، منافقت ته ضرورت هله راغی د منافقانو کله چې د بدر په غزا کې الله مؤمنانو له فتحه ورکړه. مؤمنانو له چې کله الله فتحه ورکړه که نه نو دا بعض اوسیدونکي د مدینې او خصوصا د هغوی مشر عبدالله ابن ابی بن سلول چې دی د خزرج نه دی په اصل کې. دی اوس او خزرج دا رای تقریبا بس په دې باندې د ټولو اتفاقو چې موږ به د عبدالله بن ابی دی به خپل سردار کو بچایي به د سره وي. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، بیا په بدر کې الله مؤمنانو له فتحه ورکړه. په ټوله دنیا کې یو د مسلمانانو یو اواز خور شو، یو دبدبه، یو رعب، یو طاقت الله راښکاره کړو. نو د دغه د باچایي ته رسېده، سردارۍ ته رسېده، هغه قصه ګډه وډه شو او خلک ورمات شو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. د د چا کتو هم نه، لږ خلک د سره پاتې شو. نو ده سوچ وکړو چې اوس څه چل وکړم. زړه کې خو یې پرته وه، هلته زړه کې یې پرته ده او زور یې نشتی. نو طریقه دا جوړه کړه چې ظاهره کې به د دوی سره ملګري شو او نور به کوو خپل کار. دا ما لنډ تاریخ ذکر کړو، ګرګه دې کې نورې خبرې هم دي، خو چې سرسري تاریخ تا ته یادي چې منافقان په مدینه کې څنګه راښکاره شوي دي. دوی ښه باقاعده په خوله به وي ګورې موږ څه یو، موږ مسلمانان یو. دا په قرآن کې ځای په ځای راشي. موږ دا ګوایي کوو چې ته د الله پیغمبر یې، دا به وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. او موږ الله منو، موږ قرآن منو، موږ آخرت منو، منزله به راتلو، جهادونو له به تلو. ناس به په دې د مؤمنانو په دې مجالسو کې ښه په ظاهره کې ښه مسلمانانو سره شریک وو، خو باطن یې الله ته معلوم. او یا د دوی د بعضو کړو د لاسه هغه کردار او حقیقت د دوی څه شو، هغه راښکاره شو مؤمنانو ته. نور خو مؤمنان په زړونو باندې نه دي پوه، دوی ته ویل کېږي منافقان. او دا ګوره بدتر دي د کافرانو نه. اصلي کافران چې کوم مطلب یعنی سپا کافران دي، لږ ساعت مخکې تذکره وشو. بدتر به دي چې دا دوه مخه استعمالوي. او یو حدیث کې داسې راځي چې په خلکو کې بدترین انسان هغه دی چې هغه دوه مخه استعمالوي. که دی مسلمان ومي خو ده کې د منافقت به یو نښه پرته ده. لکه یو سړی دی ښه کلمه وایي، ښه مسلمان دی، مونځ اودس کوي او دوه مخیز دی. او څه ډېر زیات دي نن سبا دا دوه مخیز که نه. یو ته به وایي ته داسې او ته داسې، بل ته چې لاړ شه ته به یې نور څه وایي. تا ته ومیلاو شي وایي نه دا پلانې اوس دی اوس ستا خواله نه راتلو، او ده تا سره دا ونه کړو، ده دا ونه، بیا هلته لاړ شي نو هغه ته وایي نو ته وګوره هغه دا اوس د ده خبرې وایي. نمام چغلخور انسان نه دی، دی چې څومره تباهي کوي که نه دومره د جني شیطان هم نشي کولی. په لږ ساعت کې دی دا خاندانونه واړی راواړی، ورب الکعبه خاندانونه دا دی تباه و برباد کړي. معمولي سکروټه ور واچوي یا معمولي اور ور واچوي او کڼ کې ووایي بس بیا دې سوځي خلک نه. دا خبره وکړه. دا ډېر بدترین مخلوق دی چې څوک دا چغلخوري کوي، د یو ځي خبره بل ځي ته وړي، د بل هغه بل ځي ته وړي. ځکه حدیث کې راځي چې لا يدخل الجنه النمام، چغلخور انسان به جنت ته نه ځي. حدیث ته عبدالله بن عباس رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر تېرېدو په دوو قبرونو په دوی باندې عذاب دی. د یو به څه چل کوو، د خلکو دا خبرې به وړي راوړي. او دا راته یو فایده ذکر کوم چې ښه مطمئن شئ. ګوره که په دې عمل وکړو ژوند به دې ډېر ښایسته وي. یاد که دا خبره قانون په زړه ولیکه، تا ته چې چا هم د چا خبرې را رسولي دی ستا د هم خلکو ته رسوي.
نو طریقې څه ده؟ طریقې دا یو سړی ته به راغی چې پلانې دروازه پسې بندې کړه بس ولیده چې د هغه هغه راورسولې تا ته د دې به تاله څوک ګرنټي درکړي چې دی به ستا دا نه راسي هغه ته څوک به ګرنټي درکړي نه هغه خو بیمار دی هغه چې څو پورې دا خبرې وړي راوړي نه هغه خو وخت نه پاس کېږي نو چې تا ته د فلاني راوړه او ستا د به پلاني له ویسي نو که چېرته ما او تا د ده په مخ دروازه بنده کړه نو دی به د خپل کار نه څه شي منع به شي او ځان له دې لګیایي که نه مړ دي شي دې بیمارۍ کې خو موږ ته خو به نقصان نه رارسي که یعنې سلفو کې ډېر داسې اقوال رانقلې بیران دا خبر وکړي حالانکې زما اراده وه ما نن به ترجمه ډېره کوو دې لکه ډېرو نه داسې نقل دی خو خلاصې دا ده چې لکه چا به څوک به ورغی ور به ورته وټکوو که نه سلام علیکم وعلیکم السلام سی چل دی وایي هغه پلاني وګورئ پرون مجلس کې ستا باره کېده هغه ورته ووایي هغه پلاني ویلو خبره په هغه ځي باندې ختمه شوه یو بل شیطان میلاو نه شو چې دا خبره ما ته راورسوي صرف ته وایي چې تا ما ته راورسوي دا شیطاني دا ذمهوري تا اخیستې وه صرف تا دا ذمهوري په اوږه واغېستې ما ته یې راورسوله که نه هغه خبره کړې وه پاتې وه خبره ختمه شوه نو د دې خلکو نه ځان لرې ساتئ که ما او تا دوی له موقع ورنه کړو دا خبره به ودرېږي خبره کې مخامخ یې وکړه لاړ شه هغه سړي ته ووایه مخامخ بل دا کار نارینو نه زیات په ښځو کې ډېري دا نن سبا د نارینو ته هم راوړېدلی دی یعنې مشهورې ښځې په دې ډېرې دي چې دوی د یو ځای خبره په بل ځای کې د بل ځای بل ځای کې کوي نارینو کې هم دا قصه سټارټه شوې ده نو کله چې څوک خبره کوي نن سبا دا حال مجلس کې چې خبره کوي نو اول به وګوره څوک یې بهر ونه کړي وویرېږي نو بس خبرو به ځان سره پټه ساتي ولې ځکه دغه پلانې نه څه پلانې وي د دوی د خولې څه د پرتوغاښ نشته نه پکار دا وه چې چا څه خبره کوله وي دا مسلمانان دي دوی د یو ځای خبره بل ځای ته نه وړي او د بل ځای هغه دله دلته نه راوړي نو اوس به یېرېږي اوس به د هغه ګم نشي کولی که خولې نه سره وباسي هلته بل ته به یېري الله یې زموږ په حال رحم وکړي منافقانو کې لوی صفت دا دی که هغه د لوی منافقت کې پراته دي دا کم چې کافران دي او که هغه په وړوکي منافقت کې دي کم چې مسلمانان دي خو په ټولو کې دا صفت مشترک دی چغلخوري هغوی هم کوي چغلخوري دوی هم کوي